الله جل جلاله و حضرت موسی علیه السلام ته وحی وفرمایلی چې ای موسی پر 3 قسمو سترګو باندې ما دوزخ حرام کړی دی. یو هغه سترګې چې کومې د الله په لار کې پیره کوي، دویم هغه سترګې چې د الله جل جلاله حرام کړ سوي شانو سره بندې ساتي، یعنی و حرام شانو ته نه ګوري چې کم ته کتل حرام وي. دریم هغه سترګې چې زما د ویرې سره هغه ژاړي اوښکې تویوي. د اوښکو څخه علاوه د هر شي یوه جزا وي، یوه بدله وي، خو د اوښکو جزا رحمت، مغفرت او د جنت د تلو سبب به وي. بحر الدموع د علامه ابن جوزی رحمه الله. نو محترمینو په کار ده چې سړی خپل سترګې په اوښکو امخته کړي چې هر وخت د الله د ویرې سره وژاړي. نو په کار دا د عزتمنو چې سړی هر وخت کې په ژړا ژړا د الله جل جلاله سره د خپلو ګناهونو معافي غواړي. والسلام. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي. ورته وژاړم فریاد کړم، ورته وژاړم فریاد کړم، د ګناه د مغفرت عذر زاري ورته کوم، الله ته پناه وړم. د ګناه د مغفرت عذر زاري ورته کوم، الله ته پناه وړم. د رحمت په انتظار شپې او ورځې تېروم، الله ته پناه وړم. د رحمت په انتظار شپې او ورځې تېروم، الله ته پناه وړم. سخت ویره له حسابه، هم د قبر له عذابه، هم د قبر له عذابه، زه عاجز او ګنهګار بنده یې بې حده کوم، الله ته پناه وړم. زه عاجز او ګنهګار بنده یې بې حده کوم، الله ته پناه وړم. د رحمت په انتظار شپې او ورځې تېروم، الله ته پناه وړم. د رحمت په انتظار شپې او ورځې تېروم، الله ته پناه وړم.